سلام، وخت مو په خیر. بدلون ګورئ، زه رحمت الله نور یم. هیواد کې د جګړو په زور اخیستو سره ولسمشر محمد اشرف غني د خپل قانوني واک پر اساس د ملي شورا ځانګړې ناسته راوبلله تر څو هیواد کې روانو حالاتو او راتلونکو شپږو میاشتو کې د وضعیت د بدلون په اړه دغه جرګې سره سلا او مشورې وکړي. له دې اول ورځ مخکې ارګ ولسمشر د هیواد له سیاسي مشرانو سره مشورتي ناسته درلوده چې ټولو سیاسي مشرانو په یوه خوله له شته نظام او امنیتي او دفاعي ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر د ملي شورا له غړو وغوښتل چې له نظام او امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي. ښاغلي غني وویل د افغانستان خلک له یوه ښکاره یرغل سره مخ دي او دا د ټولو وجیبه ده چې د دغه یرغل په وړاندې ودرېږي. ولسمشر غني زیاته کړه موږ د سولې لپاره ډیره نرمي وښوده خو دښمن دا زموږ ضعف وباله او سوله یې ونه کړه. د ولسمشر غني په خبره چې طالبانو د پخوا په پرتله تغییر کړی او تغییر یې دا دی چې بې رحمه شوي دي، ظالم شوي دي او عامه تاسیسات ورانوي. د دغې ناستې په پای کې دواړو جرګو د ګډې اعلامیې په خپرولو سره د ملي امنیتي دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په اوسنیو شرایطو کې د دغې ناستې رابللو ته څومره اړتیا لیدل کېده؟ حکومت پر اساس ولسمشر د دغې غونډې څخه یې موخه څه وه او څومره به وکولی شي د سولې او جګړې په ډګر کې بدلون راولي؟ د بدلون نننۍ موضوع همدغه ده. په دغه موضوع به درې قدرمن مېلمانه راسره بحث وکړي. په استودیو کې راسره د ولسي جرګې غړی او د دغې جرګې د دیني او فرهنګي کمیسیون مشر ښاغلی امیرګل شاهین او د حکومت د اطلاعات او رسنیو مرکز مشر ښاغلی دواخان میناپال استودیو کې شتون لري او همدارنګه د سکایپ لارې خپرونې سره د هلمند ولایت پخوانی مرستیال والي محمد جان رسولیار وصل دی. درې ورته ښه راغلاست، وایم پخیر راغلی. میناپال صاحب، پیل به د تاسو څخه وکړم، څه وشول چې ولسمشر دغه ناسته راوبلله؟ ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، جناب وکیل صاحب ته، رسولیار صاحب ته او ستاسو درنو لیدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو په مقدمه کې ورته اشاره وکړله، دا د ولسمشر قانوني واک دی چې د ملي شورا ځانګړې ناسته رابولي او د افغانستان مهم مسایل او تصامیم له هغوی سره شریکوي. له بده مرغه افغانستان اوس د ترهګرو له یو ډېر لوی او بېساري یرغل سره مخامخ دی. هغه انګېرنې او هغه تمې چې د طالب څخه د تاوتریخوالي د کمېدلو او د سولې کېدلې، هغه له بده مرغه د افغانستان ولس، حکومت او نړیواله ټولنه ناهیلې سوې ده. طالب یو پراخ یرغل پیل کړی دی. طالب او د طالب حامیانو، د طالب تر وزرو لاندې فعالیت کوونکي تروریستي ډلو همدا اوس یې په هلمند کې وحشت جوړ کړی دی، په کندهار کې همدا وحشت روان دی، په هرات کې همدا وحشت روان دی او حد اقل هره شپه په 10 یا تر 10 زیاتو ولایتونو کې طالب وحشت کوي. د دې وحشت پر مهال باندې اړتیا ده چې ولسمشر د درې ګونو قواو په راس کې د هرې قوې سره سلا مشورې وکړي او بیا خاصتاً د ملي شورا سره چې هغه د ولس استازي دي، هغوی ته یې د امنیتي او دفاعي قواو قرباني او هغه یې حمایت ته راوبلل. همدارنګه یې د جنګ په برخه کې د امنیتي او دفاعي قواو مسؤلیتونه جوت کړو چې دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت راتلونکي د 3 څخه تر 4 میاشتو پورې مسؤلیتونه څه دي. ولس په دغه شي حالت کې باید د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو تر شا ودرېږي. هغه خطرات چې همدا اوس د تروریزم او د طالب له لاسه د افغانستان خلکو او نظام ته متوجه دي، پر دې باندې بحث وکړي. نو په مجموع کې دا بحثونه ګټور دي او پر داسې وخت باندې د ولس د استازو سره، د احزابو د مشرانو سره او سیاسي رهبرانو سره سلا مشورې د دې لپاره دي چې موږ څنګه کولی شو د دغه لوی او پراخې څپې او موج په وړاندې باندې په یوه صف کې ودرېږو. میناپال صاحب، ولسمشر په خپلو خبرو کې ویلې په حکومت کې، په دولت کې باور دا دی چې طالب سوله نه غواړي، هغه څه چې جګړې روانې دي. ولسمشر ویلې که سولې خبرې نه کېږي نو د جګړې په ډګر کې به طالبان په ګونډو کړي. د اساسي قانون 4شپېتمې مادې پر اساس د سولې او جنګ اعلان د ولسمشر صلاحیت د ملي شورا په تایید سره. دغه خبره په دې معنا ده چې ولسمشر نن د ملي شورا نه د طالبانو پر وړاندې د جنګ اعلان وکړ؟ کاملا یو خو دا دی چې موږ ټول په دې باندې باورمن سوي، د افغانستان هر وګړی اوس په دې باندې باورمن سوی دی چې طالب سوله نه کوي. طالب او د طالب هغه حامی عقبه چې هغه پاکستان دی، هغه طالب پر شا باندې د دې لپاره ټکي چې د یو ځل بیا
د خپلې خوښې نظام د دوی لاسپوڅی نظام دلته حاکم کړي. طالب چې هر څونه هڅه وسوله چې طالب د تاوتریخوالي لاس واخلي، طالب د تاوتریخوالي لاس وانخیستی، تاوتریخوالی یې ډېر کړي. بې له شکه موږ ورسره عملا جګړې ته تللي یو او د جګړې پر مهال باندې اړتیا شته چې ولسمشر په ټولو قواو باندې د افغانستان پر ټولو ولس باندې غږ وکړي چې د جګړې لپاره مینهپال صاحب امنیتي او دفاعي ځواکونه په فعال دفاع حالات کې ولې اوس د جګړې ډګرونو کې بدلون راغلی دی، که څه هم ولسمشر د اعلی سرقومندان په توګه امر نه دی کړی، ولې فکر کوئ ځواکونه ولې نه وځي تعرضي حالات ته؟ که څه هم عملیات روان دي، جګړې روانې دي، ولې هغه د امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یو تعریف باید د جګړې شتون ولري؟ نه، موږ په دفاعي حالت کې موږ له فعالې دفاع څخه راوتلي یو، موږ جګړیز حالت ته تللي یو. تاسې هره شپه ګورئ چې د افغانستان هوایي ځواک کماندو په مختلفو نقاطو د افغانستان کې طالب ځپي، یعنې د طالب تلفات زیات دي، طالب دلته ډېر وژل کېږي. هغه له دې امله چې موږ یرغلیز حالت ته تللي یو او لا دا یرغلیز حالت قوي کېږي او ګړندی کېږي. صحیح، ډېره مننه. وکیل صاحب، دغه تاسو په رخصتۍ تللي وئ، دا ناسته د ولسمشر لخوا راوبلل شوه، څومره مهمه وه اوسنیو شرایطو کې دغه ناسته؟ مننه. زه خپل سلامونه تاسو ته او مینهپال صاحبو ټولو د افغانستان شریفو خلکو ته وړاندې کوم. د ما تقریبا 2.5 کاله په پارلمان کې تیر سو. نننۍ ناسته او نننۍ مجلس د ما لپاره د ویاړ ځای و او د ټول افغانانو لپاره. خوشبختي دا وه چې تقریبا 270 سناتوران او وکیل صاحبانو حضور درلوده. ټولو په یو غږ باندې 270 شنه کارتونه پورته کړه او له دغې پروسې نه یې ملاتړ اعلان کړ. دا غونډه ډیره مهمه وه. ما مخکې هم دغه میز نه ویلي وو چې یو اجماع به رامنځته کیږي، هغه به افغاني اجماع وي. زه له رئیس صاحب جمهور نه مننه کوم چې په دې شرایطو کې د افغانستان د ولس استازو ته مراجعه وکوله او نن په یو ډیر شانداره مراسمو باندې دغه موږ مجلس پای ته ورسېده. زه امیدوار یم چې ټول افغانان به په یو غږ باندې د پاکستان په مقابل کې جهاد اعلان کړي. نو موږ اوس فعلا طالبانو سره د ما په ان باندې په جنگ بوخت نه یو، موږ اوس عملا پاکستان سره په جنگ بوخت یو. تاسو وګورئ چې یو ویډیو نن ما ولیدله، دوی مدارسو ته روان دي، ورزي الته آیسای د پاکستان هغه طالبان تشویق کوي چې راسي دلته د موږ تاسیسات راړنګ کړي، د موږ مکتبونه راړنګ کړي، د موږ په کل کې ټول افغانستان راړنګ کړي. اما خوشبختانه یو څه مسلمانان هم هلته سته دي، هغوی ورسره نه مني. هغوی تقریبا 80 طالبان یې بیولي دي، زندان ته یې اچولي دي. دا موږ عملا ګورو. اوس په ټولو افغانانو باندې زه غږ کوم چې راپورته سي، د پاکستان په مقابل کې ودرېږي او د خپل وطن نه دفاع وکړي. صحیح. او نننۍ نسل څومره کولی شي د سولې او جګړې په ډګر کې بدلون راولي، د جمهوریت اړخ ته، د دولت په اړخ کې؟ ګوره، تقریبا دلته د افغانستان د 9 میلیونو افغانانو استازو حضور درلوده. دو ټولو په یو غږ باندې ویل چې موږ له دغه نظام نه او دغه نظامي ځواکونو نه په کلکه ملاتړ کوو. ښځې نر د دې تر شا درېږو او د دغه څوک چې په افغانستان باندې تجاوز کړی دی، دې په مقابل کې درېږو. دا ټول افغانانو ته اوس معلومه ده چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي او د جنگ تر شانه پاکستان ده. دا که مونږ ووایو که نه، هم نړۍ پوه سوې ده او هم ټول افغانان پوه سوې ده. اوس تقریبا یو شپږ کلن ماشوم هم پوه سوی چې دغه جنگ د پاکستان جنگ ده، دا د افغانانو جنگ نه ده. نو مونږ باندې دا اوس بیخي فرض ده چې د دغه جنگ په مقابل کې ودرېږي. صحیح. طالبان په دې پوهېږي، هر کې ما مخکې یادونه وکړه، هر کې مې یوه ناسته وه، ټولو سیاسي مشرانو په یو خوله د جمهوریت او د نظام ملاتړ وکړ. تاسې ګورئ چې په هرات کې مثلا موږ امیر اسماعیل خان ګورو پورته شوی دی، په بلخ کې استاد عطا موږ ګورو. یعنې خلک راپاڅېدلي دي، د طالبانو پر وړاندې ولاړ دي او سیاسي مشران په یوه خوله ملاتړ کوي د نظام نه. طالب ته همدا څه پیام لري په دې باندې چې طالب پوهېږي چې ټول دولت څخه ملاتړ شتون لري په هره سطحه کې، په سیاسي برخه کې، په د ولسي جرګې یا د ملي شورا په برخه کې یا سیاسي مشرانو، ولې طالب بیا هم جګړې ته زور ورکوي؟ څه معنا لري؟ طالب د څه په لټه کې دی؟ ګورئ، طالب ای کاش کې چې خود مختاره وای، هغه په خپل صلاحیت کې وای. طالب خو اوس د پاکستان د آیسای ټول سیستم د هغوی په لاس کې ده. طالبان هغه افغانان طالبان په واقعیت باندې غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي، اما بدبختانه بیا هم زه تکرار وایم چې پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راسي. نو اوس دا پکار ده چې مونږ دغه ټول ملت په یو غږ باندې په خپل قوت باندې چې هر څه لرو د پاکستان په مقابل کې ودرېږو او دغه
کم طالب چې ورته وایي که هره ډله ورته وایي دې ته یو داسې جواب ورکو چې ټوله نړۍ ورته حیران وکیل صاحب موږ د امریکې سره چې دغه پروسه کم و چې جګړه یې راپیل کړې هم یې سوله راپیل کړې د امریکې سره ستراتیژیک امنیتي تړونونه لرو چې هغه وخت ولسي جرګې لخوا تایید شول فکر کوئ په دې برخه کې تنها د افغان دولت مسؤلیت دی که نه نړیواله ټولنه هم چې د افغان دولت سره ملګرتیا لري تړونونه لري راشي لاس په کار شي د امریکې سفارت یوازې راشي و اعلامیه ورکړي وایي دغه جګړې موږ غندو یا طالبانو لوري د تاوتریخوالي د منلو نه دی فکر کوئ د نړیوال ټولنې مسؤلیت همدا دی د خلکو بې ځایه کېدل ګوري د ملکي کسانو وژل ګوري د حقوق بشر کمیسیون راپور ورکړی چې د تېر کال په پرتله 80 سلنه ملکي تلفات لوړ شوي دي فاجعه ده نړیوال مسؤلیت څه دی ګورئ ما خو مخکې هم ویلي بیا هم وایم چې دغه 42 جګړه چې جنګ چې په افغانستان کې روان ده دا د امریکا ده د پاکستان ده نو دغه ټول حمایت دا اوس چې کوم تړون چې په دوحه کې خلیلزاد طالبانو سره وکړ دا اوس مشروعیت طالبانو ته ورکړ دوی عملا ګاونډي هیوادونو ته آزادانه توګه باندې سفرونه کوي دغه جنگ هم امریکا هم غواړي چې په افغانستان کې دغه جنگ جاری واوسیږي نو د ما په باندې امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې وسوله راسي نو اوس خپل افغانانو ته پکار ده چې خپل تصمیم په خپله ونیسي. ډېره مننه بیرته راګرځم تاسو ته رسول یار صاحب د دغې ناستې اهمیت څومره و په اوسنیو شرایطو کې چې د هېواد ډېری لوی ښارونه طالبانو په خپلو بریدونو لاندې راوستي دي ډېری د ګمرکونه طالبانو لاسته لوېدلي دي او همدارنګه طالبانو د سولې د خبرو په ځای جګړې ډګرونو ته مخه کړې ده د ملکي تلفاتو راپور مو لوستی وي څومره دغې ناستې اهمیت مهم به نن د افغانستان لپاره او د سولې او جګړې په وضعیت کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته سلام او همدارنګه دواړو قدرمنو میلمنو ته او د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون درنو او معززو کتونکو ته سلامونه او مازدیګر په خیر راځم ستاسو د پوښتنې په تړاو افغانستان دا شیبه له ډېر سخت حالت نه په تېرېدو دی او ټول ملت باندې حق لري چې د دې ناوړه حالت د وتو دپاره په یو واحده او ملي تګلیاره باندې سره توافق ولري د مملکت د بچاو او د نجات دپاره ولسمشر د خپلو 100 صلاحیتونه یو دا ده چې په سختو حالاتو کې د مملکت د ملي شورا مجلسین یا دواړه جرګې یو ځای راوبلي او د هغه سره سلام مشورې وکړي د هغوی نظر په دغسې حالاتو کې واخلي دا د ولسمشر د صلاحیتونه دی او هماغه و چې نن ولسمشر دا کار ترسره کړه او په ځواب کې هم ټولو حاضرو د دواړو مجلسینو 200 وکیلانو هغه مصوبه چې ما ولیدله هغوی تایید کړی دی د ولسمشر د څرګندونو ملاتړ یې کړی دی خو ای کاش چې دا ملاتړ او دا مرسته د افغانستان د نظام سره لږ څه وړاندې شوی وای هغه وخت چې دلته نړیوال حضور درلود امریکې دلته شتون و هغه وخت د سولې او مذاکرې دپاره کوم وړاندیزونه چې وو په هغه باندې په موقع غور شوی وای زما په باور متحده ایالاتو د دې سیمې د پرېښودلو سره افغانستان یو بل بحران ته ورټېل وهل ځکه هغوی د افغان حکومت سره هغه ژمنې چې دوی طالبانو سره د دوحې د تړون له مخې ترسره کړې وې هغه کې پاتې راغله یعنې هغه پاتې بندیان نو هماغه و چې دوی یو مخ د وتلو تګلیاره غوره کړله او په دې صورت سره تاوان بیرته موږ افغانانو وکړ یعنې دوی هغه تعهدات چې د افغان حکومت سره تر 2024 پورې درلود د لزبند توافقاتو له مخې هغو ته اشاره کړه او افغانان او افغان حکومت دغسې یو کورنۍ جګړې ته ورټېل وهه چې نن ګاونډیان ورنه سود وړي لورایه تاسو که په یاد وي دې ته لابي کېدله چې امریکې پاکستان ته ازبکستان او تاجکستان او ځینې ګاونډیو هېوادونو ته سپارښتنه کړې وه چې تاسو د افغان کډوالو بېځایه شونکو لپاره جای تهیه کوي ځکه دوی پوهېدل چې دوی د وتلو سره دلته کورنۍ جګړه پیلېږي او چې له بده مرغه پیل شوې ده ولسوالۍ همدوی په ډراماتیکه توګه طالبانو ته وسپارلې د دې همیشه چې ولس له حکومت سره مخ کېږي همدغه پوښتنه کوي چې تاسو ولې واضح نه وایي ولس ته چې دغه کړنه څوک کوي دا اردو ته څوک زنګ وایي چې تاسو جنګ مه کوئ او پیزونه ولسوالۍ پرېږدئ چې دغه له بده مرغه جګړه اوس ښارو ته ورسېدله او زموږ دغه ښارونه چې د تېرو 100 کالو په ترڅ کې ډېر ښه ودان شوي وو هغه د اور په لمبو کې سوځي چې بیلګې هم کندهار او لشکرګاه او هرات دي
نو موږ د یو افغان په توګه باور وکړئ چې په دغه مقطع کې له هغو کسانو نه چې په حکومت کې دي موږ ډېر زیات په دې وطن باندې زړه خوږېږي او له زړونه مو وینې څاڅي چې ولې دغه وسلوال پوځ چې د سیمې او زموږ د غلیمانو په وړاندې موږ په سر کې ارزو ګرځوله چې یو ورځ د هغو په وړاندې د موږ هغه ارزوګانې او هیلې ترسره کړي. اما متاسفانه نن په کورنۍ جګړه کې ښکېلي یاستو او موږ د خپلو ښارونو او په کوڅو کې یو بل سره اخته وژنو. نو دا د همغه فرصتونو نه استفاده وه په وخت او موقع سره که استفاده شوې وای تفاهم شوی وای نو نن متاسفانه ډېره ناوخته ده خو بیا هم په ملت او ولس باندې ده ځکه دا خاوره ناموس ده او دا حق لري په دې ملت باندې چې د یو سوله ییز راهکار لپاره سره لاسونه یو کړي ځکه جنګ برد نه لري په هیڅ معنا او تباهي زموږ د افغانانو د کورونو او د ځوان نسل تباهي ده چې روزانه تاسو وینئ چې په لسګونو جنازې دواړه طرفه ته ځي وسلوال پوځ مو متلاشي کېږي زموږ بیت المال لوټ کېږي او کباړ باندې بیا هم د نویمې لسیزې په څېر ګاونډیو باندې خرڅېږي. نو دا یو فاجعه ده او د دې فاجعې د مخنیوي لپاره اوس هم ګرچې ناوخته ده خو بیا هم موږ ناچاره یو. دا مو خاوره ده او دا مو حکومت دی. رسولیار صاحب مخکې په حکومت باندې یوه نیوکه دا وه یا په ولسمشر باندې یوه نیوکه دا وه چې سیاسي اجماع پر ټولېدونه کې یا سیاسي اجماع په جوړېدو کې کم راغلی دی. ولې تاسې وکتل چې په هر کې کومه ناسته چې ترسره شوه د هغې نه لوړې کچه سیاسي اجماع نه لیدل کېږي نوره او نه په پارلمان کې 270 وکیلانو ټول پر یو خوله د نظام او د حکومت او د ولسمشر تر څنګ ودرېدل. فکر کوئ اوس په دغه وضعیت کې چې دغه نوی وضعیت راټوکېدلی یا سیاسي رهبرانو ترمنځ یا په پارلمان کې یا هغه خلک چې کوم راویښ شوي دي ولاړ دي طالبانو د بریدونو په پرتله د طالبانو د بریدونو په مقابل کې څومره کولی شي وضعیت تغییر کړي؟ زما په باور اجماع خو وحدت د الله امر دی او موږ افغان حکومت له دې 20 کال راهیسې متاسفانه په هغه شکل چې لازمه وه په دې حکومت کې وروري موجوده نه وه. زیاتره زموږ اصل کې د بیرونی سیاست هم د کورنۍ سیاست نه همیشه په سیاست کې متاثر وي. زموږ د کورنۍ سیاست مشکلات ډېر درلودل هغه چې په حکومت کې وو خو بیرته حکومت له شانه ګواښه حکومت ته ګوتڅنډنې کولې حکومت تخریبوو. نو اوس وخت کې چې دوی اجماع کې راټولېږي ډېره زیاته ناوخته ده خو بیا هم ناچاري ده او که جنګ کول غواړي او د طالبانو غواړي چې د طالبانو په وړاندې همغسې ایستادګي وکړي. طالبان په همغه شکل یو ځواک ته اړتیا ده چې هغه مرګ غواړي خو متاسفانه چې موږ په هغه ځواک په هغه شکل ځواک نشو تهیه کولی چې کومې طالب لري هغه جګړې ته ځي بیرته د ستنېدلو تم او توقع په سر کې نه ګرځوي. او موږ به جګړه ډېره په مشکله وي ډېره زیاته په مشکله وي چې موږ اوس په ښارو کې دننه جګړه مهار کړی شو. په یو شکل باید اوس موږ د جګړې د توقف لپاره په هر قیمت چې وي هغه که زموږ باندني همکاران وي چې پخوا دلته په دې نظام په تاسیس او تر دغه مهاله په راتګ کې عمده ونډه او رول وو هغوی باید د دې جګړې په مهار کې او په درولو کې آني تلاش وکړي. ډېره مننه رسولیار صاحب خیر اوسئ. مذاکرې لپاره په هر قیمت چې وي کار وشي غیر له هغه نه د ښارونو تباهي افغانستان یو بلې کورنۍ قومي او مذهبي او سمتي جګړې خواته بیول دي چې ډېره مننه رسولیار صاحب خیر اوسئ. د افغانانو لپاره ډېر درانه پرېوځي. صحیح کور ودان میناپال صاحب ولسمشر وایي داسې ډلې سره مخ یو چې بې له ویجاړیو رانولو او د تیارو راوستلو بله لاسته راوړنه نه لري. په دوحې کې به چا سره ناست یاستئ د خبرو معنا د دغې ډلې سره څه ده کله چې یوه ډله تر دې حده ورسېږي ولسمشر هم ویلي چې طالبانو تغییر دا دی چې د بېګانه په لمسون باندې خپل وطن ورانوي ویجاړۍ رامنځته کوي په دوی سره سوله په څه معنا؟ په دې کې شک نشته چې طالب تر هغه وحشي سوی دی طالب تر پخوا ډېر غلام سوی دی طالب تر پخوا ډېر مزدور دی ځکه هغه انګېرنې چې د طالب په اړه باندې ولې چې طالب ګواکې بدل سوی دی طالب سم سوی دی او طالب په افغانستان کې لکه د دوی رهبري چې په نوره دنیا کې وګرځېدل همداسې یو سیسټم غواړي ولې د طالب وروستي وحشت او د وروستي اعمالو دا ثابته کړله چې طالب تغییر نه دی کړی طالب دونه تغییر کړی دی چې تر پخوا ډېر زیات وحشي سوی دی. زموږ مذاکراتي ټیم هلته دی د دې لپاره چې موږ د افغانستان ملت او نړۍ ته دا وښیو چې موږ پر سوله باندې باور لرو
سوله موږ ته لومړیتوب لري او موږ هر وخت د مذاکراتو لپاره آماده یو که طالب آماده واوسي. ولې د جګړې لپاره مو هم آمادګي نیولې ده. که طالب جګړه کوي ورسره جګړه کوو، او که طالب سوله کوي او پر دې وطن باندې رحمیږي او پر دې خلکو باندې رحمیږي او سوله ییز سیاست کوي، موږ سره سولې ته ولې 15,000 زندانیان د حکومت لوري خوشي شول، هغه څه چې ولسمشر حسن نیت وکړ یا خلکو په جرګې کې دا خبره ومنله چې زندانیان باید خوشي شي تر څو طالبان سولې ته راشي. ګډون کې ولې ولسمشر ویلي چې دغه زموږ نرمي دښمن په ضعف وګڼله او د سولې خبرو ته رانغل، جګړې ګوري چې جګړې زیاتې کړي دي. اوس که باور په دې چې طالب سوله نه کوي، فکر نه کوي وخت ضایع کول دي دې ډلې سره خبرې. موږ خو اوس عملا د جګړې په حالت کې یو، د خپلو خلکو څخه او د خپل نظام څخه د دفاع په حالت کې یو. بلا شکه د بندیانو په اړه باندې هم پر موږ باندې فشارونه وو. ټولو سیاسیونو هم دا ویل چې که بندیان ورخوشي کې دا 15,000 بندیان طالب اصلاح کېږي او طالب له جګړې لاس اخلي. ولې هلته هم زموږ په ټول کې تحلیل دا و چې دا به بیرته جګړې ته ورګرځي او جګړه به شدیده کېږي. ولې موږ د دې لپاره چې تحصیل د پروسې وکړو، خپله اراده د سولې لپاره وښیو، دا یو ډېر سخت تصمیم مو ونیوی. په هر صورت باندې اوس طالب دا ثابته کړله چې دی پر سوله باندې باور نه لري. د دوی هدف دا دی چې هغه څه چې پاکستان غواړي د پاکستان د غوښتنو پر اساس باندې دلته راځي، ښارونه ورانوي، تر هلاکو چنګیز ور اخوا اعمال ترسره کوي. زموږ مسؤلیت دا دی چې پر ولس باندې غږ وکړو چې د خپلو امنیتي او دفاعي قواو تر شا ودرېږي او موږ به په نهایت کې طالب ته ماته ورکړو. صحیح. مینه پال صاحب، یو مسلې ته زه غواړم هغه تاسې د طالبانو د بدلون خبره وکړه چې نړیوالو یا د خلیلزاد چې دوی سره مذاکره کوله، خلیلزاد څو ځلې ویلي چې طالبان د شل کاله پخوا طالبان نه دي بدلون یې کړی. موږ د ډاکټر نجیب وخت راشو چې د یوناما په دفتر کې و دوی پرې برید وکړ. په هرات کې څو ورځې وړاندې دوی د یوناما په دفتر باندې برید وکړ، یا د کابل ننګرهار په لاره کې دوی د یوناما د موټر باندې برید وکړ، څو کسان پکې ووژل شول. نړیوال دغه هر څه ویني، خپله یوناما اعلامیه ورکړه. دوی په دې نه پوهېږي چې طالب هماغه طالب دی، طالب تغییر نه دی کړی چې دوی اوس مثلا نه غواړي په طالب باندې فشار راوړي یا طالب حامیانو باندې فشار راوړي. زه په دې باور یم چې ډاکټر صاحب خلیلزاد که د طالبانو د اعمالو وروستۍ ویډیوګانې لیدلي، دوی به هم دې نتیجې ته رسېدلی چې د ده ارزونه غلطه وه. په دا وروستیو کې هم ځینې څرګندونې وکړلې چې د طالب د تاوتریخوالي او د طالب د اعمالو د خلیلزاد صاحب هغه دریځ هم دریځ ته هم تغییر ورکړی دی. په مجموع کې موږ له اوله هم په دې باورمند وو، ولې دا شی د سولې لپاره خپله اراده وښیي او دا ثابته کړو چې موږ حتی د طالب د کورنۍ اولادونو لپاره هم د یو ښه ژوند غوښتونکي یو، د هغو لپاره هم سوله غواړو. موږ نه غواړو چې طالب به د پاکستان د ګټو لپاره د هغوی په امر باندې دلته خپل خلک وژني، هم ځان مړه کړي. نو بالاخره به طالب وژل کېږي، طالب به ځپل کېږي او د افغانستان خلک او د افغانستان نظام به بریالی کېږي. همدغه ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې وړاندې د جی سی ام بي غونډه کې ویل چې طالب جګړه مذهبي اړخ نه لري، طالب واک غواړي د نظامي له لارې. طالبان راشي همدا خبره وکړي چې موږ نه غواړو د نظامي له لارې واک ته ورسېږو. ولې دغه جګړې ته چې ګوري بیا سړی یو ډول ابهام حالت ته لاړ شي. حکومت کې باور په څه باندې دی چې طالب جګړې خواته روان دی که د سولې خواته روان دی؟ ځکه هلته هم هیات لري چې د افغانستان هیات هم ورسره ناست دی او هم دلته جګړې کوي چې نظامي ځواکونه ورسره جنګېږي. زموږ مذاکراتي ټیم هم له دوی سره تر اوږدو بحثونو چې دغه هغه ډېره پوهه د دوی په اصطلاح او ډېره سیاسي حلقه ده، ډله یې ده، له هغوی سره هم اوږدو بحثونو ته دې نتیجې ته رسېدلي دي چې دې خلکو تغییر نه دی کړی. د طالب خبرې عین لکه د پاکستان د وزیر خارجه او د صدر اعظم خبرې دي چې یو ورځ یو څه وایي بله ورځ بل څه وایي، نه د کورنیو چارو د وزیر خبرې دي. په مجموع کې هغه څه چې طالب هېڅ شی هم نه دی، طالب پاکستان دی، د پاکستان ارمانونه دي، د پاکستان اهداف دي چې دلته ترسره کوي. د همغو ګټو لپاره دا یو اجیره ډله ده چې د پاکستان نیابتي جګړه دلته مخ ته وړي. همدغه خبرې ته مینه پال صاحب عمر صاحب څه ویلي وایي؟ د عمر صاحب چې وایي
د مستقیمه توګه طالبان حمایه کیږي او صالح صاحب چې څه ویلي چې په سپین بولدک کې هوایي ځواکونو ته اخطار ورکړل شوی چې دلته به عملیات نه کوي، په دې معنا چې دغه جګړه دولت په دولت جګړه ده، د پاکستان سره طرف یو ولې پاکستان اعلان کړی نه ده؟ کاملا پاکستان عملا موږ سره په جګړه کې دی. د پاکستان پخوا خو یوازې پوځ او ایسایو، اوس یې میډیا هم د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو پر خلاف باندې ګمارلې ده. د پاکستان مدرسې او مذهبي ډلې چې له مولانا فضل الرحمن څخه نیولې بیا تر جمعیته پورې، تر جماعته پورې نورې تروریستي ډلې چې دوی د افغانستان او د کشمیر لپاره روزلي دي، چې هغه لشکر طیبه د جیش محمد دی، دا جمع نورې تروریستي ډلې، دا ټولې د همدغه لپاره ګمارلې دي. او په وروستیو کې چې زموږ د ولسمشر او د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې تر 10,000 زیات جنګیالي افغانستان ته د جګړې لپاره رالیږلي دي چې د طالبانو حمایت وکړي. په دې معنا چې په دې کې پوځ دی، ایسای دی او ټول پاکستان پکې شامل دی. ډېره مننه میناپال صاحب. وکیل صاحب، ولسمشر وایي چې راتلونکو شپږو میاشتو دپاره یوه طرحه چمتو شوې ده چې وضعیت به تغییر کوي، وایي چې څو د جګړې په ډګر کې تغییر رانه شي، سولې کې پرمختګ نه کېږي، طالب سولې ته غاړه کېنږدي، کېدای شي د مشرانو سره خبرې اترې او ستاسې د مجلسونو راغوښتل هم د طرحې یوه برخه وي. د شپږو میاشتو لپاره که یوه طرحه چمتو شوې، لومړیتوبونه باید څه وي پکې؟ ګوره د ما په ان باندې خو اوس چې دغه جګړه ودرېدله، تقریبا اوس دولت تعرضي حالات ته تللی ده. دغه هم په څو ولایتونو کې مردمي بسیج چې ورته وایي دغه خلک د دولت او دغه نظام تر څنګه ودرېدل او دا ورځ تر بلې نه زیاتیږي. یو خو دغه د شپږو میاشتو کومه طرحه چې دوی جوړه کړې ده، دغه هم تقریبا 50% کومک کولی شي چې دوی ټولو ولایتونو کې خلکو ته یې مراجعه کړې ده، ولس ته یې مراجعه کړې ده چې ولس د امنیتي ځواکونو سره یو ځای سي او عملا په هر ولایت کې خلک نظامی قوتونو سره د مونږ یو ځای کېږي. نو د دې ترڅنګ داسې معلومات خو زه نه لرم، خو امیدواره یم چې یو ښه رهبري کې د وزارت دفاع او وزارت داخلې تاسو ولیدو چې تقریبا 15 تر 6 میاشتو پورې موږ وزیر صاحب د دفاع نه و، همداسې لوی درستیز دی موږ چې زه داسې معلومات هم لرم، شاید ما خبرې واوري، همیشه وخت موږ خبرې سپینې دي چې تر $6,000 پورې هم یو قومندان د کنډک په وزارت دفاع کې ګمارل شوی دی. خپله ولسمشر هم ویلي چې فساد مه کوئ چې زه نړیوالو ته بیان شم. نو زه امیدواره یم چې دغه فساد که په د موږ په حکومت کې خصوصا په دغه نظامی درې ارګانونه چې موږ لرو په دې کې یو خاص توجه ورته وسي، دا به هم یو مثبت تغییرات راولي. تاسو وګورئ په ولایتونو کې د موږ د سرباز غږ نه اورېدل کېږي. متاسفانه زه په هغو جنرالانو باندې، هغه د بعضې جنرالانو باندې دا غږ کومه چې هغه د موږ د ملي ځواکونو د ډوډۍ نه هم دوی پیسې غلا کوي. نن رئیس جمهور په خپله بیانه کې ویل چې د ما عمر 72 کاله ده، دی بیچاره کینی د موږ د سنګر په اول خط کې د موږ ملي ځواکونو سره د هغوی پوښتنې کوي، د هغوی کورنۍ سره هغه کوي. اما یو ورځ موږ تاسې ونه لیدې چې ملي دفاع وزیر، هغه تیر ملي دفاع وزیر یا موږ لوی درستي صاحب، دوی دغو کورنۍ ته ورغلي وي، فقط دوی مغه خپل فساد او هغه خپلوان په دغه درې واړه ارګانونو کې جای په جای کول، چې اوس دغه یو بدبختي هم د موږ دغه وه چې تقریبا ډېرې زیاتې ولسوالۍ مو له لاسه ورکړي. صحیح. او د طرحې مسله چې مو یاده کړه، دغه طرح تاسو سره شریکه شوې ده د ولس استازو سره؟ نه، موږ سره نه ده شریکه سوې، خو زه چې تر جای معلومات لرم یو منظمه هم نړیوال حمایت په دې طرحه کې شته ده او هم د افغانستان سیاسون او همداسې لکه نن چې ټول افغانانو ولیدله د افغانستان ټول ولس دې طرحې سره ده. زه امیدواره یم چې څو نقطې په دغه طرحه کې همدغه دي. وکیل صاحب، فکر کوئ 6 میاشتو کې دغه روان وضعیت چې څه روان دي، هغه طالبانو خپله د ملي امنیت سلاکار هم ویلي چې طالبانو پرمختګ دوی حیران کړي دي، فکر کوئ وضعیت 6 میاشتو کې د کابو کېدو دی؟ زه امیدواره یم تاسو وګورئ چې په دغه یو میاشت کې کوم تغییرات چې په دغه وزارت دفاع او وزارت داخله کې کوم تغییرات راغی، تاسو ګورئ چې په د یوه نیمه میاشت کې که یوه ولسوالۍ طالبانو نیولې، 2 ولسوالۍ بیرته ترېنه حکومت نیولې دي. په هغه وخت کې خو داسې یو حالات راغی چې په یو ورځ باندې تقریبا 10 ولسوالۍ د موږ سقوط سوې،
خو دغه یو تغییرات ده که نه، نو زه امیدواره یم چې یو مثبت تغییرات به راسي. ډېره مننه. رسولیار صاحب، اوس مسله داسې شوې ده که مثلا د طالبانو جګړو ته وګورو، حکومت باید په جګړې پانګونه وکړي او جګړې ته پاملرنه وکړي، آمادګي ونیسي، په دې معنا چې سوله د جګړې د لارې راشي. باید بله، دا دې کې شک نشته ده چې حق د هغه چا لپاره ده چې غالب وي که نه. نو موږ دې دپاره چې طالبان مذاکرې ته بیرته ستانه شي یا ستانه کړی شي، توازن باید په جبهه کې منځته راشي. زما په باور په دې طرحو باندې وخت ضایع کول نه، عمل پکار دی. رئیس جمهور سره چې هر څوک مخ شوي دي یا مخ کېږي، دی ورته وایي طرحه دې راوړه، او که یو څوک په سلایډ باندې یو دوه کرښې ورته ولیکي، دی وایي چې بس دا پروفیسر د زمانې د پاته عین حال کې هغه به شین سوډري، له افغانستان نه به شناخت نه لري، له غرب نه به دسانت شوی وي، خو هغه به دته محترمي په لوړ څوکیو به وګوري، سبا به یې غټ میلیوني ډالري غلا کړي، محکمه به حکم پرې صادر کړی، هغه به واخله یا اروپا یا امریکې ته تښتېدلی وي. زه په دې باور یم چې اجراءات آني او فوري پکار دي. وخت موږ نه لرو، وخت په تېرېدو دی. عاجل هر کار چې کېږي باید حکومت اول دغه دوه درې ښارونه چې دننه جګړه پکې روانه ده، ټول امکانات باید په کار واچول شي د ښاریانو د دفاع دپاره. جګړه روانه ده، تاسې ګورئ رسولیار صاحب، امنیتي ځواکونه په جګړه بوخت دي په همدې ښارو کې، دوی غلي نه دي ناست. بله، نه، لشکرګاه کې تبلیغات چې کوم روان دي چې هله کمانډویان لاړل، هلته هېڅ شی نه دي تللي متاسفانه. هلته ښار کې لاس په لاس، کوڅه په کوڅه جګړه ده متاسفانه. ملکیان په جګړه کې راګیر دي، هلته چې کوم ځواکونه دي هغوی ستړي شوي دي یا مورال د لاسه ورکړی ده. هغه ښار دننه په واټونو کې تاسو ګورئ د طالبانو تصویرونه تر سترګو کېږي. نو هر شکل چې کېږي جګړه باید د کارونه وویستل شي. له بلې خوا نن که تاسو وګورئ د محمود خان اڅکزي بیان راغلی دی د بولدک په اړه، هغه واضح څرګندونې کړي دي چې بولدک په جګړه نه ده نیول شوی، یعنې دلته د ګاونډي هېواد یرغل دی او یرغل تر دې لپاره ترسره شوی ده چې هغه کوریډور خلاص کړي د ټپیانو د مړو دپاره چې دلته وژل کېږي، پیغام هاخواته ولېږدول شي، چې لیستونه او جدولونه یې افغانان نظاره کوي، ګوري یې. همدارنګه کله یو خوا موږ په طالبانو دا پړه اچو چې دوی د ګاونډي هېوادونو تر مکمل نفوذ لاندې دي، خو دغه نفوذ زما په باور موږ شواهد و مدارک لرو چې زموږ د امنیت شورا پورې هم رسېدلي دي. دلته بریتور استازي ناست دي او زیاتره اغېزې د حکومت تصمیمونه د هغوی تر اغېزو لاندې وي. دا وروستیو کې تاسو رسنۍ د لارې به هم دا خبر خپور شوی وي چې د افغانستان لوی درسیز قرار و چې د هندوستان د لوی درسیز سره رسمي ناسته ولري، هلته سفر ولري، خو دا سفر یو دم کنسل کېږي. د دې ځواب باید حکومت ووایي. له بلې خوا نه پارلمان ولسي جرګې دفاعي او امنیتي کمیسیون په همدغه لوی درسیز باندې په دغسې یو حساسه مقطع کې چې موږ جنګ او یو ناوړه حالت سره مخ یو، دوی الزام پرې لګوي او دوه لورونه دا سوال برانګیزه ده موږ ته چې هم هلته هغه سفر کنسل کېږي، همزمان لوی درسیز منې د قومي یا بل څه تور لګول کېږي. نو دا سوالونه دي چې دې ته باید د حکومت ځواب وایي چې په دغه مقطع کې چې موږ د وحدت تمثیل کوو، ولسمشر زی د دواړو جرګو نه د همکارۍ تمه لري او دلته په حکومت کې یو بل سره په دانه په اډانه د حکومت کې اخته یي. په دې شکل باندې موږ هغه اهداف چې دي زموږ لومړیتوب چې دی جګړه ګټل به ډېر مهال وي زما په باور باندې. صحیح، ډېره مننه رسولیار صاحب. تاسو ته بېرته راګرځم، دلته د حکومت استازی شته دی، میناپال صاحب ستاسو خبرو ته لومړی ځواب ووایي، بیا به میناپال صاحب څخه د طرحې په اړه پوښتنه وکړو. مهرباني میناپال صاحب. او دغه د لوی درستیز سفر هغه سفر به کېږي په اخر کې د اوس لپاره چې کومه نیټه ورته دغه شوې وه هغه نیټه یې تغییر کړی دی. په هېڅ صورت باندې د افغانستان حکومت د هېچا فرمایش او د هېچا تر فشار لاندې نه دی. موږ لکه څنګه چې ولسمشر د خارجي قواو د اعلان او وتلو تر اعلان وروسته ویل چې موږ په ټولو مسایلو کې مستقل یو، زموږ ټول تصامیم مستقل دي او ځینې کسان به یي هغه به د سمت او د قوم دا خبرې کوي، ولې په هېڅ صورت باندې د جګړې په ډګر کې دا ثابته سوله وروستي د طالب په وړاندې باندې ټولو پاڅونونو دا ثابته کړله چې د افغانستان ټول خلک د خپل نظام تر شا ولاړ دي او دا جګړه کورنۍ جګړه نه ده، دا د افغانستان
او د تروریستانو او د تروریستانو د حامیانو ترمنځ جګړه ده چې یوه طرف ته د افغانستان نظام او خلک دي او بل طرف ته تروریستان د تروریستانو حامیان او هغه جرمي شبکې دي. په مجموع کې هغه تصامیم چې د افغانستان د جګړې په اړه باندې نیول کېږي دا د افغانستان د لوړو ګټو ته په کتو سره نیول کېږي. تصامیم مشترک دي او دلته هر افغان چې په د افغانستان په حکومت کې دی د هغوی فکر د هغوی ورځنی بوختیا د دې وطن د لوړو ګټو د ساتلو لپاره ده او هره قرباني د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو لپاره ورکول کېږي. مینه پاسې برابر شو اوس طرحې ته مخکې د طرحې مسله یاده شوه چې شپږ میاشتو دپاره یوه طرحه یا پلان چمتو شوی دی. دغه طرحه لومړی د چا سره په مشورې چمتو شوې ده؟ د ولسي جرګې استازي وایي چې موږ د وکیل صاحب وایي چې نه موږ سره نه ده شریکه شوې او بل په دغه طرحې کې لومړیتوبونه څه دي که د امنیتي لحاظه هغه مهم ټکي ووایي که د افشا کولو یا د ویلو؟ دا طرحه خو د ملي امنیت شورا طرحه ده. د ملي امنیت شورا په مجلس کې پر دې باندې بحث شوی دی او تصمیم نیول شوی دی. د دې طرحې په قانوني لحاظ باندې اړتیا نشته چې هلته د تصویب لپاره ولاړه شي ولسي جرګې ته. زه باور لرم چې د دوی د امنیتي کمیسیون رئیس او غړي به هم د دې طرحې څخه آګاه وي. دلته د دې طرحې څو اهداف دي. یو دا ده چې موږ متحرکه قوه د دې متحرکې قوې د استعمال لپاره چې اوس موږ کمانډو دی خاص قطاعت یو هوایي ځواک دی چې د دې د لا اغېزمنتیا د استعمال د لا اغېزمنتیا لپاره پلان ونیسو. په ځینو برخو کې زموږ دغه متحرکه قوه چې ده دا زمینګیره سوې ده. اړتیا ده چې دا منسجمه شي، دا خپل وظایفو ته ولاړ شي او نور قوتونه چې دي هغه خپل وظایفو ته کوي. ستراتیژیک نقاط او د دغو ستراتیژیکو نقاطو باندې ډېر زیات تمرکز، لویې لارې، عایداتي منابع او بنادر، ښارونه او میدانونه ډېر حساس نقاط هغوی د دغه لپاره د ساتنې لپاره دا طرحه ده. مینهپال صاحب دې طرحې کې به داسې یو څه بیا په حکومت کې مثلا کورنی اړخ ډېر مهمه دی، د جګړې په اړخ باندې د قوتونو استقرار او انسجام دی که نه بهرنی اړخ هم دی؟ موږ مخکې تاسو یادونه وکړه چې پاکستان سره په یو ډول باندې طرف یاستو، نړیوال فشارونه یا په ملګرو ملتونو کې لابي یا د طالبانو د حامیانو سره دوی سره ناستې ولاړې یا د خبرو د لارې داسې یو څه شته؟ هغه خو زموږ د ورځنۍ ډیپلوماسۍ دغه دی کار دی چې په دې برخه کې کار کوي. ولې دا یوازې د جګړې د تروریستانو د ځپلو لپاره زموږ د خپلو قواو د منسجم کولو او همغږي کولو لپاره ده چې په کومه برخه کې لکه نن چې ولسمشر وزیر دفاع ته ځانګړې وظیفه ورکړه، وزیر داخلې ته یې ځانګړې وظیفه ورکړه او امنیت ته یې ځانګړې وظیفه ورکړه. دغه د وظایفو ویش دي او زموږ متحرک قوتونه چې دي هغه له دې زمینګرۍ څخه رایستل دي او هغه خپلو وظایفو ته د هغوی تګ دی او نور قوتونه چې دي د وزیر دفاع مربوط دي، د وزیر داخلې مربوط دي، هغه خپلو وظایفو ته. ډېره مننه. وکیل صاحب یو ورځ مخکې هر کې یوه ناسته وه چې یو شمېر سیاسي مشرانو ګډون کړی و، ولې یو څو سیاسي مشرانو په دغه برخه کې ګډون نه و کړی. کله چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د نظام څخه ملاتړ کېږي، دا نظام نه یوازې د ولسمشر غني پورې اړه لري، نه د یو فرد پورې، او امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملي ځواکونه د ټولو خلکو ځواکونه دي. فکر کوئ ولې یو شمېر کسان مثلا نه راځي په دغسې ناستو کې ګډون نه کوي یا خپل ملاتړ نه اعلانوي کله چې دغسې مهمې ناستې کېږي؟ د ما په اند خو تقریبا 90% د سیاسون ټول اشتراک کړی و. ما مخکې هم ویلي بیا هم وایم یو څه فیصدي موږ مریضان سیاسون هم لرو چې هغه بیرون خصوصا ګاونډي هیوادو پورې تړلي دي، هغه امکانات ورته ورکوي او دا ټول افغانانو ته معلومه ده. هغه هم له دغه نظام نه هم یو څه امکانات اخلي او دغه نظام هم تخریبوي. هغه ستوني پنجم چې ورته هغه هم دوی دي. نو تقریبا هغو ته اړتیا هم نشته په دغه شرایطو کې که دوی راسي او که رانسي. اوس هغه 20 کاله در مخه یا 25 کاله در مخه هغه افغانان نه دي،
اوس زموږ الحمدلله ډېر ځوانان تعلیم یافته سوي دي، په دې ټولو مسایلو باندې پوهیږي، نو هغوی ته په دې شرایطو کې ضرورت هم نشته هغه که په دغه اجماع کې دوی ګډون هم کوي، دغه اجماع هم تخریبوي او هغوی همیشه وخت د بیروننۍ لپاره کار کړی ده او هغه ته ما په ان باندې هېڅ ولې د جمهوریت د نظام د لارې ژوند کوي، باډیګارډانې یا مالي امکانات تاسې هم اشاره وکړه، اوس هم د همدې حکومت اخیستل کېږي؟ بله هو، ما خو یو ځلې مخکې هم دا هلته ویلي وه چې داسې سیاسون او داسې څوک لرو چې زه دوی ته حیران یم، له همدغه نظام نه امکانات اخلي او همدغه نظام کې ژوند کوي او همدغه نظام بیرته تخریبوي. زه د دوی وجدان ته حیران یم چې دوی څنګه په دې ځان ته افغان وایي او په دغه افغاني جامعه کې ژوند کوي. نو دا خو دوی پورې اړه لري، خو د ما په ان باندې دا له طالبانو نه هم او له پاکستان هم د افغانستان ته یو ډېر د سرطان دانه ده. دا لپاره باید حکومت یو تصمیم ونیسي. تاسو وګورئ تیره ورځ په هرات کې مولوي صاحب انصاري یو بیانه ورکړله. تاسو وګورئ د کمیسیون د شکایاتو رئیس عبدالستار سادات نومیږي لکه څه، دی کومې لیکنې نه دي چې دغه حکومت تخریبوي. یو کال در مخه په لکونو ډالر یا په لکونو افغانۍ له دغه دولت نه د امتیاز اخیسته، سلاکار پاتې شوی، سلاکار پاتې شوی و. دې لپاره باید دې لپاره دا چې هر څوک دي، ما هم ملګری ده، داسې نه ده، زه هم پیژنم ما هم پیژني، دې لپاره باید حکومت تصمیم ونیسي. مونږ یوه هره میاشت کې په شورای امنیت کې یوه جلسه لرو د علماو د ترور لپاره چې پارلمان کمیسیون د دیني فرهنګي په استازیتوب زه په هغې کې ګډون کوم. مونږ د ټولو علماو لپاره هلته یو زمینه مساعده و چې څنګه وکولی سو د علماو امنیت وساتل سي، اما متاسفانه چې مونږ نه باندې تر شا خنجر باندې ویل کیږو. دغې لپاره حکومت باید تصمیم ونیسي. په دا هرات کې چې دا کومه هغه تیره جمعې په ورځ باندې همدغه مولوي کومه بیانه ورکړله، دا د افغانستان د حکومت لپاره، د افغانستان د ولس لپاره د زهر غوړپ ده. صحیح، ډېره مننه وکیل، تاسو ته بیرته راګرځم. رسولیار صاحب خپرونه به ورو راټوله کړو، همدغه مسالې باندې که لږ تم شو، تر دې دمه که د طالب پرمختګ یا کړنو ته ګورو په کوم برخه کې چې دوی سیمې نیولې دي، مثلا دوی تفکیک نه دی کړی چې څوک وژني، یا حتی داسې رپورټونه خپاره شول چې په قندهار کې چې په کوم دکان کې د جنرال رازق عکس نښلول شوی و، هغه دکاندار وژل شوی دی، یا هغه کومیډین چې په قندهار کې وژل شوی خبرګونونه یې راوپارول، که خبریال دی یا هر څه دي، مثلا تعریف دا دی چې طالب په هیچا باندې رحم نه کوي. ولې په همدغسې یو ټولنه کې ولې یو شمېر کسان چې د نظام کې وو پخوا یا د همدې نظام د چتر لاندې ژوند کوي، بیا اوس راځي نظام په یو ډول باندې تخریبوي او د نظام تر څنګ نه درېږي؟ بله، زه د هر افغان څرګندونو ته پوره درناوی لرم. دغه حق چې د تېرو 20 کالو موږ ترلاسه کړی ده، د دې ډیموکراسۍ یا د ولسواکۍ ورکړه ده چې افغانانو ته یې ورکړې ده، چې هغه د بیان ازادي ده، او موږ د هر چا څرګندونې ته درناوی کوو. هغه څه چې یاد شول یو ملګري په تړاو، زه باور لرم چې ولسمشر چې نن په دغه څوکۍ باندې ناست دی، د همدغه سعادت د پرېکړې په اساس باندې هلته تکیه کړې ده په هغه کرسۍ باندې، او همدغه سعادت د یو لوستي او متخصص او تجربه لرونکي ځوان په توګه ولسمشر ته کله چې سلاکارو ډېر ښې مشورې د هېواد د بقا او د راتلونکي لپاره ورکړي دي، او نن چې په نظام کې نشته، خو بیا هم له بل هر افغان نه زړه په دې وطن ډېر دردېږي، ډېر زړه خوږېږي. خو دا حق ده چې نظام ته په بېلابېلو برخو کې صلاح او مشورې ورکړي شي. ډېر خلکو چې د صلاح په زور دا نظام او دا حکومت ننګو په د ارګ په دیوالو راوښتل، خو هغه نن ښاغلي دي. ولیکن یو څوک چې په فیسبوک باندې یو مشورتي حکومت د مشورې په توګه یا سالم نقد کوي، هغه بیا اغیار بلل کېږي یا تورنېږي. په هر صورت کوم چې زه سعادت پیژنم او داسې همدلته ورته نور افغانان په فرق باندې خبرې ونشي، ځکه سعادت صاحب بحث کې نشته دی، واقعي بچیان دي. راځم د تاسو د پښتنې په تړاو، موږ په دې خلیلزاد او نور افغانانو چې طالبانو سره به په قطر کې مذاکرې کولې، همدغه زموږ هیئت
یا زموږ سیاسیونو دلته په د تریبیونونو نه ویلې چې طالبان بدل شوي دي او موږ هیلهمند یو افغانان ډېر خوشحاله وو چې طالبان په یو نوې بڼه راشي یا بیرته د امارت په لټه کې نه یا ګاونډیانو یا لرې پرتو هیوادونو دا ویل چې امارت دلته موږ په هیڅ وجه نه منو یا د منلو نه دی. نو کله نه چې طالبانو هلته په کندهار کې یو خپل یو منتقد یو رواني لیونی یو مجنون هغه ونه شو زغملی او همدارنګه د بولدک کې یو شمېر کسان پاکستانیانو له کورونو وویستل ویې وژل، همدارنګه یو ترافیک وژل کېږي په کندوز کې. نو ته باور په خدای وکړه چې د ولس کې دومره ویره خوره شوې ده له یوې مخې له اطراف نه تر ښارونو پورې زموږ ځوان نسل تاسو وګورئ چې په یو شکل نه په یو شکل تلاش کوي چې یو څو غیرانه په جوب کې لري هغه د وتلو تکل کوي. نو د دې عواقب او مسؤلیت ټول بېرته طالبانو ته ګرځي. ډېره مننه رسول یار صاحب، خیر اوسئ. څوک دلته د ژوند کولو مجال نه پیدا کوي، نو لهذا په هر شکل چې د دې وطن د پرېښودو په تکل کې ده. نو موږ بیا هم په طالبانو غږ کوو چې دا وطن یو بل تباهي او یو بل بحران خواته مه بیایي. راځئ خیر اوسئ رسول یار صاحب، کور ودان ترجیح ورکوي د طالب د مجاهدینو اشتباه مه تکراروي. هغوی هم د ستاسو په موقف کې له نجیب سره مذاکره نه کوله چې نن 13 کاله کېږي موږ په دې بحران کې یو. که تاسو هم خدای ناخواسته همدغه وایي چې اشرف غني د وژلو دا یا د حکومت دا مرتد دي یا تاسو سره موږ لاس نه ورکوو خبرې نه کوو، تاسو به بیا 15 کاله وروسته یا 10 کاله وروسته به وګورئ چې تاسو په وړاندې حالات او د سیمې او نړیوال او افغانانو نظر څومره بدلون. ډېره مننه رسول یار صاحب، خیر اوسئ، کور ودان. بله خوا یو بلان لرم، ولسمشر ویل چې د بهرنیانو وتل یو ناڅاپه و او موږ یې غافلګیر کړو، بلکې نه د بهرنیانو وتل معلوم و او د طالبانو جګړه مشخصه وه. د ریګونو امنیتي او دفاعي ځواکونو خیبري ناسته کې د ثور په میاشت کې د امنیت شورا تر مخ چې ما خپله اورېدله دوی وویل چې طالبان سولې ته نه راځي او په جګړه ترکیز کوي. نو باید په هغه وخت کې دا تصمیم نیول شوی وای. ډېره مننه رسول یار صاحب، خیر اوسئ، کور ودان، فرصت مو کم دی. صحیح، مننه رسول یار صاحب، خیر اوسئ. د ډراماتیکونو سقوطونو مخه نیول شوی وای او له بلې خوا هغه کسان وو چې په دغه پرېښودنو د ولسوالیو او پوستو کې هېڅ نه مؤاخذه نه شول. دا سوال برانګیزه ده. ډېره مننه رسول الله صاحب. میناپال صاحب لنډ فرصت لرو، یو خو تر آماده شوې ده د 6 میاشتو کې چې وضعیت بدلیږي. لنډمهاله کې د ستراتیژیکو نقطو په اړه مخکې تاسو هم اشاره وکړه، مثلا ګمرکونه چې مالیې وزارت وایي تر 50 سلنه عواید راکم شوي دي، د حکومت پلان څه دی؟ لومړی خو زه دا د رسول الله صاحب پر خبرو باندې یو تبصره لرم چې دا د ولسمشر چې دی دا کوم فرد نه دی ټاکلی، د انتخاباتي کمیسیونونو دا پروسه له تخنیکي اړخه مسؤلیت کوله. دلته دا په دواړو دورو کې د افغانستان خلکو رایه ورکړې ده. دا که موږ یو فرد ته دغه کوو چې دا د یو فرد صلاحیت دی او د فرد مسؤلیت دی، زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو قوانینو خلاف دی. دا پر صورت باندې هغه یو لوستی افغان دی، ولې عقده‌يي څرګندونې په داسې وخت کې د هېڅ لوستي افغان لپاره په کار نه دي. د امنیتي طرحې موضوع تاسو یاده کړله، یعنې دا یو جامع طرحه ده او دغه طرحه هغه نظامي دکتورین دي چې راټول سوي دي او ورباندې بحث سوی دی. نظامي متخصصین هغوی یو طرحه جوړه کړې ده د افغانستان د ملي امنیت د شورا سره چې موږ څنګه کولی سو جګړه مهار کړو. زموږ په تیر کې د ضعف نقاط څه وړو او په راتلونکي کې موږ کوم د قوت نقاط چې هغه لا هم قوي کړو، کوم ځایونه کومې سیمې په لومړیتوب کې دي، کوم ډول عملیات باید وشي، کومه دغه باید ولاړ شي، کوم قوتونه باید ولاړ شي. یعنې دا طرحه لکه څنګه چې ولسمشر ویل په 6 میاشتو کې د دې قابل ده چې وضعیت ته تغییر ورکړي. ډېره مننه وکیل صاحب. یو فرصت رامنځته شوی دی، تاسې په 200 کس تاسې ویلي چې نن شین کارت خو د سیاسي مشرانو د نظام او د امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړی، خلک خاصې د طالبانو په مقابل کې ولاړ دي، وسلې پورته کړي دي. د دغه فرصت نه ګټه اخیستنه باید څنګه وشي؟ حکومت ته څه کول پکار دي؟ اوس پکار ده چې حکومت د دې ښه مدیریت وکوي. هغه حکومت پورې اړه لري. زه امیدواره یم چې لکه مخکې چې میناپال صاحب ویلې، اوس حکومت هم په دې پوه سوی ده چې څنګه وکولی سي سیاسون سره څنګه مخ ته ولاړ سي، څنګه کولی سي د دواړو مجلسینو محترمو وکیل صاحبانو سره مخ ته لاړ سي. موږ نن په ډاګه باندې ټول ولس ته مو ښودله او رئیس جمهور ته مو اطمینان ورکړ چې موږ د دغه نظام تر څنګه یي، اما هغه امکانات چې دولت سره ده هغه باید موږ ته
ډېره مننه وکیل صاحب. خیر ستاسو درې وړ د کورودنې دغه بحث کې مو ګډون وکړ او قدرمنو لیدونکو تاسو نه هم مننه چې دغه بحث مو وکړه. که غواړئ چې بیا وګورئ همدا اوس یې پارټي پښتو فیسبوک پاڼې او یوټیوب چینل باندې لیدلی شئ. تر بیا مو وخت بخیر.